دلته په دوحه کې د افغان سولې د مذاکراتو په دویمه ورځ کې د طالبانو د مرکچي پلاوي لخوا او د افغان حکومت د مرکچي پلاوي لخوا د جوړ شوو تماس ډلو غونډه به ترسره کیږي. البته دغه د تماس ډله چې ده دوه ډلې دي چې یو د طالبانو لخوا جوړه شوله او بل هم دلته د افغان حکومت د مرکچي پلاوي لخوا. پرون دغه د دواړو خواو پلاوي سره کېناستل. د پرانیست غونډې نه وروسته یوه غونډه یې درلوده. په هغه غونډه کې دوی یوه وړه کمیټه جوړه کړه. په دې کمیټه کې دغه دوه ډلې دي. د دغو ډلو کار یا دنده به څه وي؟ دغه ډلې به سره کینی، یو بل ته به وړاندیزونه ورکوي چې په بین الافغاني مذاکراتو کې د افغان حکومت مرکچي پلاوی او د طالبانو مرکچي پلاوی به په څه شي سره بحث کوي. نو کله چې دوی سره پوکړې ته ورسېدل، بیا به د دواړو خواو مرکچي پلاوو ته دغه موضوع وړاندې کېږي چې تاسو به په دې باندې به سره بحث کوو. یعنې د دواړو خواو د مرکچي پلاوو هغه اجنډا، کاري اجنډا دوی ورته جوړوي. بیا به وروسته دغه مرکچي پلاوي سره کینی او په هغه باندې به بیا سلا مشورې کوي او بحثونه به کوي. نو ټاکل شوې ده چې دغه د تماس ډله یا د دواړو خواو دغه جوړه شوې کومه کمیټه چې ده نن سره کینی او غونډه ولري. البته د افغان حکومت مرکچي پلاوی او د طالبانو مرکچي پلاوی چې ده په همدغه هوټل کې چې د بین الافغاني مذاکراتو پرانیست غونډه وسوله، دوی په دې هوټل کې نه دي. دوی له دې هوټل نه لرې یو 10 دقیقې فاصله واټن شته. یو بل هوټل کې هلته ځای په ځای شوي. ویل کېږي چې په هغه هوټل کې یو اړخ کې د طالبانو مرکچي پلاوی ده او بیا جلا بیا بل اړخ کې د افغان حکومت مرکچي پلاوی هلته سره مېشت شوي دي. نو د طالبانو لخوا چې د کوم دغه تماس ډله جوړه شوې ده، په هغه کې شیر محمد عباس ستانکزی ده، مولوي عبدالکبیر ده، مولوي قاسم ترکمن ده، مولوي شهاب الدین دلاور ده او مولوي نورالله نوري ده. بیا د افغان حکومت د مرکچي پلاوي لخوا چې کوم د تماس ډله جوړه شوې ده، په هغه کې معصوم ستانکزی ده، نادر نادري ده، فوزیه کوفي، خالد نور، زرار احمد مقبل او محمد ناطقي پکې غړیتوب لري. نو دغه دواړه تماس ډلې به نن سره کینی، بیا به سره خبرې کوي. کله چې دوی هوکړې ته ورسېدل، مرکچي پلاوي به ځکه همداسې خپل عملي کار پیلوي. خو کومه خبره چې تر دې دمه هېڅ روښانه نه ده او دغه پرون او نن چې ما ډېره هڅه وکړله او د طالبانو د مرکچي پلاوي له غړو سره خبرې مې وکړلې، دې خواته د افغان حکومت د مرکچي پلاوي له غړو سره مې چې خبرې وکړلې، مشخصه پوښتنه دا وه چې همدغه بین الافغاني مذاکرات په دوحه کې به څومره وخت ونیسي. نو د دواړو خواوو غړو هر یو ته چې ما دغه خبره وړاندې کړله، دوی ویل چې دا هېڅ معلومه نه ده چې همدغه خبرې به دلته په دوحه کې به څومره وخت نیسي. خو د افغان حکومت د مرکچي پلاوي یوې غړې راته وویل چې دوی ته ویل شوي وو، کله چې دوی له کابله راتلل، دا ورته ویل شوي وو چې بیرته زر کابل ته د تګ په تمه مه اوسئ، تاسې به هلته د ډېر وخت لپاره هلته وئ. نو تر دې دمه هېڅ روښانه نه ده چې دا خبرې به دلته په دوحه کې څومره وخت نیسي. خو بله خبره، په همدغو خبرو کې د افغان حکومت مرکچي پلاوی چې تر دې دمه ورباندې ټینګار کوي چې دوی لومړی د بحث هغه ټکی به ورباند وي، چې دوی به ورباند باندې بیا خبرې کوي. خو بلې خواته څنګه چې په پرانیست غونډه کې ملا برادر وویل چې د دوی غوښتنه به بیا اسلامي نظام، هغه اسلامي نظام کوم چې دوی خپله ورته ځانګړی تعریف لري. شازیه حیا، قطر.